د پښتو پوسټ چینل درنو مینوالو سلام مینا او احترامات می قبول کړئ. قدرمنو ملګرو په سوشل میډیا باندې یو خبر چې ډیر زیات چلیږي او د نازي اقبال د مرګ په باره کې دی ویل کیږي چې هغه وژل شوی ده. د دې خبر حقیقت او تصدیق تاسو ته په دې ویډیو کې درکو. موږ سره تر اخره پاتې شئ ځکه چې ډیر ملګري په دې خبر کې کنفیوز شوي دي. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ چې تاسو د ټول حقیقت نه خبر شئ. درنو دوستانو تاسو ته معلومه وي چې د نازي اقبال رور سو وخت وړاندې د نازي اقبال یوې لور یعنی خپل خورزي سره د ناروا کار کولو کوشش کړو او دا مونږ نه وایو بلکې دا نازي اقبال په خپل ویلیو او نازي اقبال په دې باره کې په خپل رور باندې کیس هم جوړ کړو چې د هغې نه پس بیا دوی دغه کیس ډسمس کو او ویل چې زما مور په دې باندې ډیره زیاته خفه ده او هغه وایي چې زه خپل رور معاف کړم. نو په دې وجه باندې هغې خپل رور معاف کړو خو د هغې نه پس نازي اقبال سره د خپل خاوند لندن ته شفټ شوله. اوس داسې اوازې دي چې نازي اقبال وژل شوې ده. نو درنو دوستانو تر کومه چې موږ معلومات وکړل او ټول معلومات مو راټول کړل نازي اقبال چې په لندن کې به ژوند کولو او خپل خاوند سره ډیره زیاته خوشاله وه. نو اوس هم هغه په لندن کې اوسیږي او تر اوسه پورې داسې څه خبره مخې ته نه ده راغلې چې هغه چا وژلې ده یا خپل خاوند وژلی وي بلکې هغه اوس هم کنسرټس کوي خپل پروګرامونه کوي خپل پیسې ګټي په لندن کې ښه آرام ژوند تیروي. داسې نه ده چې هغه وژل شوې ده. نو تاسو نه هم هیله کوم چې هر کله تاسو کوم خبر شیر کوئ نو اول د هغې تصدیق کوئ د تصدیق نه پس بیا یو خبر شیر کوئ. دا یو حقیقت چې تر تاسو مو دررسو. امید لرم چې تاسو په ټوله واقعیا باندې پوه شوي یئ. زموږ چینل پښتو پوسټ هم سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.